د پکتیا قومي مشران مرکزی حکومت دی د جنرال دادان لونګ برخلیک معلوم کړي. د پکتیا ولایت لسګونه قومي مشرانو د یوې ناستې پر مهال یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د 203 تن د قل اردو د پخواني قومندان جنرال دادان لونګ برخلیک معلوم کړي. دوی وایي د جنرال دادان لونګ له ګوښه کېدو وروسته د پکتیا په شمول په سویل ختیځو ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی او ډیری لوی لارې اوس د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي چې خلک پرې تګ راتګ نشي کولی. دغه مشران زیاتوي چې څه موده وړاندې ورسره له دفاع وزارت څخه راغلي پلاوي په لیکلي ډول ژمنه وکړه چې د پکتیاوالو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي، خو د دوی په وینا له ټاکلې مودې میاشت تیریږي چې تر اوسه د قومندان جنرال دادان لونګ برخلیک نه دی معلوم او په کور ناست دی. یوم ته هیڅوک نشي تللی، لاره دومره خطرناکه ده چې موږ پوځیان سرتیري وژل کېږي، امنیت په ګردیز کې خراب دی، په ولسوالیو کې خراب دی، په نورو ولایتونو کې خراب دی. یوازینی علت یې دا دی رئیس الجمهوره چې دا یو داسې جنرال د خپلې وظیفې څخه لرې کړه چې هغه په وطن ویان یو زړور جنرال و. او په پکتیا کې هیڅ امنیت نشته دی. میاشت یوه نیمه میاشت وروسته ګوره چې د پکتیا کې بالکل دولت نه وي او دا به د بل چا په لاس کې وي. که به داسې حالات وي په پکتیا کې به دا حکومت بالکل نه وي، دا به ختم وي. مشرانو په جوړه شوې غونډه کې پر مرکزي حکومت له دې امله نیوکه وکړه چې په دې وروستیو کې د پکتیا ډیری قدرونه له دندو ګوښه کړي. د دوی په وینا که ولسمشر غني غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، راتلونکو ټاکنو کې به ترې خپله لار جدا او له یو بل نومان سره به یو ځای شي. دا د دادون لونګ ته جنرالۍ رتبه ورنکړي، غاټه رتبه ورنکړي، ولې ته یې مقرار نه کړي. په خدای دې مو کسان په دایمه ووټ نه چې $10 درکوي په دای داسې کې که کرون پخه الحمدلله دی ونه څه خیر دی چې دا به موږ رایه نه کړي د ده په مقابل کې به دا سار د ورکوم بل ته به رایه ورکړي. لنډ شپې کېږي چې د پکتیا امنیت ډېر خراب ده او پکتیاوال ډېر خفه دي. ولې په دا لنډو شپو کې په ظلمات کې تاسې ولیدل چې واړه ماشومان په شهادت ورسېدل. همدا رقم ته د احمد آبادي ولسوالي د امنیې قومندان په شهادت رسېږي. په کومه ورځ باندې چې د قومندان د کل اردو د لونګ بدل شوی ده، امنیت ورځ په ورځ په خرابېدو ده. د دغې راټولېدنې په پای کې مشرانو پرېکړه لیک هم ولوست چې پکې له مرکزي حکومت څخه د جنرال دادان لونګ په شمول د پکتیا د قدرونو په دندو ګمارل، له پکتیاوالو سره د کډو ژمنو عملي کېدل او یو شمېر نورې غوښتنې شاملې وې.